بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن طلب سپیشل نامه نن د درس په دوام سره نن وایو چې څنګه تاسو خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ او بغیر له پاسورډ څوک نشي کړی تاسو کمپیوټر خلاص کړئ نو د دې درس لپاره زموږ ویډیو تر پای سره وګورئ لومړی راځو موږ کنټرول پانل ته کنټرول پانل آیکن زه د صفحې پر مخ لرم او یا هم تاسو رن راخلاصوي پران کې کنټرول لیکئ تاسو ته کنټرول پانل راخلاصيږي په دې کې موږ یوزر اکاونټ آپشن پیدا کوو دا یوزر اکاونټ آپشن دی په اکاونټ باندې کلیک وکړئ زه مخکې اکاونټ لرم غواړم د اکاونټ ته پاسورډ ورکړم یعنی اوس که چیرې زه کمپیوټر راخلاص کړم یعنی نوی کمپیوټر روښانوم نو بدون د پاسورډ کود نه زما کمپیوټر راخلاصيږي زه به تاسو ته عملاً وښیم او بل د دې په خاطر چې د کمپیوټر اوس روښانه دی زه دا لاک کم نو تاسو به د کیبورډ نه وینډوز لوګو له ال سره پریس کړئ چې کمپیوټر زموږ لاک شي او د یوزر شاته موږ یوسي ښه اوس زموږ کمپیوټر لاک شو یعنی موږ د یوزر شاته یو او که اوس تاسو غواړئ چې کمپیوټر راخلاص کړئ نو انټر پریس کړئ او دلته د ساين ان آپشن باندې کلیک وکړئ تاسو نو بدون د پاسورډ د کمپیوټر راخلاصيږي موږ نه پاسورډ نه غواړي راځو څنګه پاسورډ ورکو کنټرول پانل راخلاص کړئ دلته په یوزر اکاونټ آپشن باندې کلیک وکړئ دلته آپشن لرو چینج یور اکاونټ نیم که چیرې د خپل اکاونټ نوم تغیروئ نو داسې کې دې آپشن نه کار اخلئ اکاونټ نوعیت تعینوئ خو زه دوی سره کار نه لرم زه غواړم پاسورډ ورکوم نو راشئ مانیج انادر اکاونټ ته او دلته پر خپل اکاونټ باندې څه وکړئ کلیک وکړئ بیا هم موږ ته آپشن راکوي چینج د اکاونټ نیم دی چې نوم یې تغیروئ خو زه نوم سره کار نه لرم زه دلته آپشن وایم کریټ ا پاسورډ زه غواړم یوزر اکاونټ ته پاسورډ ورکړم نو کریټ ا پاسورډ باندې کلیک وکړئ دځې کې ولیکئ خپل پاسورډ ولیکئ غواړئ تاسو پاسورډ څه شی وي نیو پاسورډ مثال په ډول زه پاسورډ ورته وایم چې 1 2 3 او کنفرم پاسورډ کې تاسو هماغه پاسورډ دوه ځلې ولیکئ چې کمپیوټر مطمئن شي تاسو پاسورډ سم لیکلی دی او بل موضوع دا ده چې تاسو ټایپ ا پاسورډ هینټ دلته تاسو ځان ته یو شفر شی لیکئ د دې په خاطر که چیرې تاسو پاسورډ کوم وخت له یاد وځي نو دا شفر تاسو سره مرسته کوي چې هغه پاسورډ در یاد کړئ خو پام مو وي چې په پاسورډ هینټ کې تاسو خپل پاسورډ مه لیکئ اکثریت په پاسورډ هینټ کې خپل پاسورډ لیکي او که چیرې بیا نور څوک ستاسو کمپیوټر راخلاصوي بیا پاسورډ هینټ هغوی ته یو نقل کېدلی شي نو تاسو کوشش مه کوئ چې په پاسورډ هینټ کې خپل اصلي پاسورډ ولیکئ ځان ته یو مخفف یو شفر یو لنډ څه شی ولیکئ چې تاسو ته خپل پاسورډ در یاد کړي مثال ما نمبر لیکلی یو نه تر دوه زه دلته شفر ځان ته لیکم چې نمبر که چیرې زه پاسورډ کوم ځلې غلط کړم یاد مې نه وي نو ماته شفر راکوي چې نمبر او ماته اتوماتیک را په یادېږي چې بس نمبر و له یو نه تر دریو پورې دا چې ټول تنظیم شول تاسو ورته وایئ کریټ پاسورډ اوس زموږ یوزر اکاونټ پروټیکټ شو محفوظه شو پاسورډ لري اوس څوک نشي کولی چې بغیر له پاسورډ زموږ کمپیوټر راخلاص کړي زه به بیا هم وینډوز لوګو ال پریس کړم تر څو دا کمپیوټر زموږ لاک شي کمپیوټر بیا لاک دی او دا ځل موږ کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی دی نو کله چې تاسو انټر کوئ تاسو نه پاسورډ غواړي او بغیر له پاسورډ موږ نشو کولی کمپیوټر ته داخل شو خو زه دلته پاسورډ غلط ورکوم کله چې انټر کوم نو ماته وایي چې پاسورډ غلط دی او هغه شفر هم موږ ته راکوي کوم شفر چې موږ ورکړی دی نمبر په نام صحیح دی نو دې شفر موږ ته دا رایادوي چې موږ اصلي پاسورډ څه شی دی نو زه خپل صحیح پاسورډ لیکم انټر کوم د کود په ورکولو سره زموږ کمپیوټر خلاصیږي او اوس نشي کولی څوک زموږ کمپیوټر بدون د پاسورډ څخه راخلاص کړي د دې په دوام سره که تاسو څنګه د کمپیوټر پاسورډ بیرته له منځه وړئ نو زه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته د دې درس ریکارډ هم کوم نو زما نورې ویډیوګانې هم در سره وګورئ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ